الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. رواه ابن ماجه. محترم و قدرمن ورونو، په دې مبارک مجلس کې به یو نوی درس اخلو چې موضوع ده په اسلام کې د قوم پرستی حیثیت، په اسلام کې د تعصباتو حیثیت، د خپل قوم محبت د انسان په فطرت کې دی. الله رب العزت د بندگانو نه دا نه غواړي چې د خپل قوم سره محبت مکوه. دا د انسان فطرت دی، د خپل قوم سره به محبت کوي، د خپل ژبه سره به محبت انسان کوي. دا د انسان فطرت دی، انسان عادت دی، الله پیدا کړی هم داسې دی. حتی د خپل ځمکې سره محبت کول دا هم د انسان په فطرت کې ده. نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې نه هجرت کوي، مکې مکرمې نه چې کله ووتلو، لوړو ته شولو، غرونو طرف ته شولو، نبی علیه السلام مکې مکرمې طرف ته په چټ راوکتل او مکې مکرمې ځمکې ته مخاطب شو، خطاب ورته وکولو چې د مکې ځمکې پلاه مې د قسمې چې محبت در سره لرم، که زه دشمنانو دې ته نه وای مجبوره کړی چې زه تا پرېږدم، ما به نه وې پرېښې. نو د دې نه معلومېږي ورونو چې دا د وطن محبت، دا د خپل قوم قبیلې محبت، د ژبې محبت، دا د انسان په فطرت کې دی. الله موږ د دې نه منې کوي چې ته مه کوه د محبت، ځکه په دې باندې زموږ قدرت نشته دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله رب العزت چاته داسې حکم نه کوي چې په هغې باندې انسان قادر نه وي. ورونو یو شی شته چې د قوم پرستی، وطن، ژبه، دا څیزونه چې کله د شریعت سره په تصادم وکوي، د شریعت د کوم حکم سره مد مقابل شي، د هغې مقابلې ته راووځي، ټکر شي خپلو کو سره، یو طرف ته د قوم محبت وي، د ژبې محبت وي، بل طرف ته د الله رب العزت یو حکم وي. په دغه وخت کې ورونو الله رب العزت موږ د دې نه منې کوي چې د قوم په طرف کې ودرېږو. دغه کار ته چې د اسلام په احکامو باندې څوک خپل قوم ته، خپل ژبې ته، خپل قبیلې ته څوک په ترجیح ورکړي، الله رب العزت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کار ته جاهلیت ویلی دی. د جاهلیت صفت یې ورته ویلی دی. یو ورونو چې جهل وي، دا جهل د جاهلیت او جهل دواړه فرق سره لري. جهل دې ته وایي چې انسان په یو مسله باندې پوه نشي. دا دومره سخت، دا دومره بد صفت نه دی، ځکه ډېر خلک جاهل دي. ما ته به الله رب العزت د یو شي په علم کې د بعضې مسایلو علم را کړی دی، خو زه په انجینرۍ کې جاهله یم، زه په طب کې جاهله یم. یو کس دی، زه په دې باندې پوهېږم، په عسکري په یو اسلحه باندې به پوهېږم، خو په بل اسلحه کې زه جاهله یم. دا دومره بد صفت نه دی. یو ورونو جاهلیت دی. جاهلیت هغه زمانه ته وایي چې د اسلام نه مخکې کومه زمانه وه، هغې ته جاهلیت وایي. یعنی د اسلام نه مخکې چې کوم عاداتو، کفر ته جاهلیت وایي. په اسلام کې، په شریعت کې قوم پرستی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاهلیت ویلی دی، یعنی کفر یې ورته ویلی دی. په اسلام کې قوم پرستی، نیشنلزم هیڅ حیثیت نه لري. که حیثیت لري، د هغې حیثیت د کفر حیثیت دی. ورونو د قوم پرستی په خلاف باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره مبارزه، څومره جدوجهد، څومره کوششونه کړي دي د جاهلیت او د کفر د زمانې د عادتونو کې د هیڅ بد عادت په خلاف دومره جدوجهد نه دی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زبان مبارک باندې، په خپل ژبه مبارک باندې او په خپل عاداتو باندې، په خپل اعمالو باندې
ټول عمر په 23 کاله عمر کې 14 کاله مکی دور او 10 کاله مدني دور، په دې ټول دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د قوم پرستی په خلاف باندې جنگیدلی دی، په ژبه جنگیدلی دی، په عمل ورسره جنگیدلی دی. او ورونه د دې په سلګونو مثالونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تاسو وګورئ، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، مکه مکرمه ته راغلو، په مکه مکرمه کې ورونو د غلام په صفت باندې د نور وطنونو خلک هم اوسېدل، هلته بدیاني خلک هم هلته اوسېدل. بلال حبشي د هغه حبشې نه راغلی کس و، د رنګه تور دی، په عربي ژبه باندې نه پوهېږي، ژبه یې د حبشې ده، قوم قبیله یې هلته ده، غلام د خرڅ شوی دی، د سبزۍ په شکل خرڅ شوی، خلکو اخیستی مکې ته یې راوستلی، په اسلام باندې مشرف کیږي، ورونو مسلمان کیږي، کلمه شهادت وایي. ورونو بیا دغه بلال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اخلي او د خپل د کورنۍ یو فرد ته نه جوړوي، خپل سینې ته را نږدې کوي. سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس اوسېدونکی دی، کوم ته چې اوس ایران ویل کېږي، د دغه علاقې اوسېدونکی دی، راځي په اسلام باندې مشرف کېږي. حتی ورونه د دې وطن ژبه یې نه ده زده، د دې د عاداتو نه خبره دی. مکې مکرمې ته چې راځي، ورونه په اسلام باندې چې کله مشرف کېږي، د اسلام یو فرد ته نه جوړېږي، بیا د دې وطن سړی جوړېږي. بیا تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه بدیاني خلکو ته چې د دې د قوم د قبیلې خلک نه دي خو په اسلام مشرف شوي دي، نبی علیه السلام دوی سره کومه معامله کوي؟ هغه چې د تره زوی دی، هغه چې تره یې دی، هغه چې د سره په یو کور کې رالوی شوی دی، هغه چې دا یې رالوی کړی دی، د هغې سره کومه معامله کوي؟ د دې نه به موږ ته پته ولګي چې په اسلام کې د قوم پرستۍ کوم حیثیت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی ته وایي، اعلان کوي، خلکو ته وایي السلمان منا اهل البیت، ای خلکو آگاه اوسئ، خبردار اوسئ چې سلمان زما د قبیلې سړی دی، زما د قبیلې دی. څوک ورته په بدیانۍ سترګه ونه ګورئ، څوک ورته په اجنبي سترګه ونه ګورئ، څوک دا پیغور ورنه کړي چې ته خو د بل وطن سړی راغلی یې، زما د اهل بیت نه دی. د هغې به داسې احترام کوئ لکه زما د اولادې چې احترام کوئ. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ چې څه وخت مخکې غلام و، د سبزۍ په شانتې خرڅېدلو، هېڅ حیثیت یې نه و. په اسلام چې مشرف شو، اسلام ته چې کله راغی، عمر رضی الله تعالی عنہ هغه هاشمي د هاشمي قبیلې سړی سردار، هغه حیثیت چې په کفر کې و، هغه حیثیت چې په اسلام کې و، یو مشر و، د قوم مشر و. هغه ورته څه وایي؟ یا سیدي، ای زما آقا، ای زما باداره، ای زما مشره. غلام ته وایي، چې پرون غلام و، چې تک تور و، چې د بل وطن سړی دی، بدیانی دی، هغې ته خپل مشر و یا آقا ورته وایي. او کله چې ورونو اذان حکم را نازلیږي، مخکې ورونو د اذان حکم نه و را نازل شوی. د اذان حکم چې کله را نازلیږي، اوله کې مشوره کوي خلک، صحابه کرام مشوره کوي، نبی علیه السلام مشوره کوي چې دا مونځ ته به اوس خلک څنګه رابلو، څه به وایي خلکو ته چې مانځه ته راشئ. څوک وایي چې نه دا به شپېلي کې به اوازونه کوو، نه قور به وهو. بیا نبی علیه السلام چې دا خو د یهودو نصاراو کار دی. څوک وایي چې نه یور به بلوو چې د هغې نه لوګاوي چتېږي، خلکو ته پته لګېږي. بیا الله رب العزت بعضو صحابه کرامو ته په خوب ور ولیدلو، په خوب کې ګوري چې یو ملائکه ده، د الله اکبر الله اکبر نارې وهي، هغه اواز، هغه الفاظ هغې حفظ کړل. نبی علیه السلام ته ویل، نبی علیه السلام ډېر خوښ شول. نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې دا یو الهام دی. اذان یو داسې د عزت کار دی، داسې د ملکۍ کار دی. رونه چې کم خلکو ته تر روزه نه راپورته کېږه چې ستا په غږ باندې خلک جومات ته راځي، دا یو ډېر غټ مقام دی، ډېر ستر مقام دی. ورونه نبی علیه السلام دا مقام هاشمي ته یې ورنکړو، قریشي ته یې ورنکړو، د خپل تره زمانو ته یې ورنکړو، د خپل خاندان خلکو ته یې ورنکړو. نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنہ راوغوښتلو. بلال رضی الله تعالی عنہ ته یې وویل چې واخله د اذان ستا ډیوټي شوه، ستا ذمهواري شوه، جګېږه په مکه مکرمه کې اوازونه کوه، په مدینې منورې مسجدونو ته چې کله لاړه ورونه په مدینه منوره کې هلته اوازونه کوه، او هلته خلک جوماتونو ته راباله. ورونو چا پې دا تنقید ونه کوله چې یا رسول الله د تور مخ سړی راغلی دی، تورې شکل دی، د بلې قبیلې نه راغلی بدیانی سړی دی، دا د عزت او د آبرو د لوی مقام ده، د ملکۍ مقام. ولې په موږ کې نارینه نشته دي؟ ولې په موږ کې نر نشته دی چې هغې ته یې ورکړی؟ ولې موږ الله اکبر نشي ویلی؟ ورونو ځکه چې نبي علیه السلام 14 کاله په مکه مکرمه کې د صحابه کرامو تربیت داسې کړی و چې قوم پرستي د هغې د وطن د زړه نه وتلې وه. چا هم دا تنقید نه کولو چې ولې بدیانی سړی راځي په موږ باندې مشر کېږي.
نبی علیہ السلام د صحابه کرامو د زړه قوم پرستی وستلې و لری کړې و. نبی علیہ السلام سلمان فارسی ته وی من اهل البيت ورته وی چې زما د قوم د قبیله ده. ابو لهب ته وی تبا لك هلاکت تا ته چې ترې ده. ابو جهل په توره باندې وجني خو بلال حبشي خپل ځان ته راکاږي ملک ته نه جوړوي د اذان مشري د تور کوي د جماعت مشري د تور کوي. ورونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې د قوم پرستی په خلاف باندې داسې جنگیدلی دی. او د دې ستر مثالونه دي ورونه. ځکه چې د قوم پرستی ورونه کفر ده، د قوم پرستی جاهلیت ده، د قوم پرستی داسې شی ده چې په چا کې قوم پرستی راشي د اسلام په سلګونو احکام هغه تپکو لاندې کوي. قوم پرستی اسلام سره نه کیږي. اسلام او قوم پرستی خپل ته سره متضاد شی ده، متضاد دی او بدی سره دا دواړه سره نه یو ځای کیږي. ځکه چې قوم پرستی په وجه باندې په سلګونو حکمونه د اسلام لاندې کیږي. په کوم انسان کې چې قوم پرستی موجوده وي هغه په خپل قوم باندې د الله حکم نشي منلای. د الله حکم چې په تطبیقي قوم ورته مخ کیږي چې دا استاد قوم سره د څنګه وجنه لاړ د حکم حدود د الله تبارک وتعالى په دې باندې ماتيږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخته حکم کړی دی چې علیکم بالسمع والطاعه، سمع او طاعت کوئ. اگر کوله تامر علیکم، اگر که پتا سو باندې یو داسې کس امیر کړی شي چې داغه تکتور وي درنګ دا او داغه د سر وشته د زبیب او د مامیس په شانتی وي، د کشمش په شانتی وي، یعنی د بل وطن سړی افریقای در باندې راشي پتا باندې امیر کړی شي نو ته هم دغه اطاعت کوي. خورونه چې پچا کې قوم پرستی وي هغه اطاعت نشي کولای. هغه نبی علی السلام دا حکم نشي منلای. دا اوس وګورئ زموږ استاد په ژوندونو کې، زموږ استاد په ژوندونو کې په کوم مسلمانان کې چې قوم پرستی ده د ستا قوم ته چې اوس نن یو کس راشي، یو عرب راشي، پنجابی راشي، پتا باندې حکم پتا باندې امیر کړی شي، ته دغه امارت باندې نه منې. ورونه حقیقت ته ده، تاریخ حقیقت ته نه منې. ته قتل دي نه منل کېږي. په ګروپونو کې په مرکزونو کې جګړې په دې باندې د مجاهدینو په منځ کې شوې دي چې ولې په موږ کې نارینه نشته، ولې په ما باندې ازبک راوستل. زه د حکم نه منم. وجه څه ده ورونه چې زموږ ستاسو زړونه کې د جاهلیت دا ماده تر اوسه موجوده ده. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه د صحابه د زړه دا ګندګي، د سرطان، د کینسر وشتلی و هغه زموږ ستاسو په زړه په رګونو کې اوس هم موجوده ده. موږ تاسو خو خپل پښتنو کې یو د بل قوم ته سر نه ټیټو چې یو قوم د بل قوم کس راشي هم پښتون وي د دې وطن سړی وي. ګورې بیا جرګې سره شروع شي چې دا خو زما د قوم سړی نه دی، زه د دې مشرین نه منم. وجه څه ده ورونو چې دا قوم پرستی دا د اسلام خلاف ده. قوم پرستی باندې چې څوک ودرېږي هغه به ډېر حکمونه د نبی علیه السلام ته حکم تلاندې کې سمع او طاعت به د نبی علیه السلام حکم نه مني، په حدود کې به د نبی علیه السلام د شریعت حکم نه مني. ځکه مخې ته به قوم پرستی ورته راځي. کله چې د جهاد خبره راشي چې وجنګېږه بیا به هم دا درته وایي چې دا خو ستا د وطن سړی دی، دا خو ستا د وطن فوجي دی، څنګه یې وژنې، څنګه یې تباه کوي، دا خو ستا وطن دی. نن ورونه په دې پاکستان کې، نن په دې افغانستان کې، نن په زرګونو خلک د جهاد نه په دې وجه باندې نه دي ناست. ملي اردو دا خو زما د وطن بچی دی، فوجي دا خو زما د وطن بچی دی. وایي که نه وایي جهاد به بیا تپخو لاندې. ځکه چې قوم پرستی داسې یو بیماری ده، داسې یو کفر دی چې د اسلام سره نه یو ځای کېږي. د چا په زړه کې چې قوم پرستی وي د هغې په زړه کې اسلام نه جمع کېدی شي، دواړه نه کېږي سره. یا به قوم پرستی کوي یا به اسلام کوي. نو ورونه تر څو پورې چې موږ تاسو د قوم پرستی، سرطان، د کینسر بیماري د زړونو نه نه ایستلي تر هغه وخته پورې کما حقه مجاهدین نشي جوړېدلی، تر هغه وخته پورې د دین غلبه نشي راتلی، تر هغه وخته پورې به شریعت نشي نافظولی. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته همداسې تعلیم ورکړی دی. مدینه منورې ته تاسو ګورئ، کله چې مدینه منورې ته د مکې مکرمې خلک راغلل هلته منافقین موجود وو، یهود او نصارا موجود وو. نو د مدینې منورې انصار به په دې باندې به هڅول. هغه هم قبایلو د قبایلو خپل یو ژوند، یو خپل تاریخ، یو خپل غیرت، یو خپل کارنامې د یهودیان. ابی ابن سلول چې د منافقینو رأس و سردار و، یهود او نصارا به هغې سره میلاودل، هغې ته به طریقې ورښودلې چې دا وګوره بدیاني خلک راغلي دي. په همدغه الفاظو باندې صرف ورونه تاسو وګورئ، قسم په الله چې سیرت کتابونه وګورئ ورونه په عربي کې یو متل دی وایي ما اشبه اليوم بالبارحه. د نننۍ ورځ په پرونۍ ورځ سره څومره مشابهت لري، څومره ورته والی یو بل سره لري. هماغه شانتې لکه څنګه چې په مدینه منوره کې مهاجر انصارو به بعض انصارو به د انصارو په منځ کې بعض منافقینو به مهاجرینو ته کم پیغورونه ورکول. نن هماغه پیغورونه زموږ ستاسو په دې ځمکه کې مهاجرینو ته ورکول کېږي. فرق صرف دومره دی چې هغې به په عربي باندې دا پیغور ورکولو، موږ تاسو نن په پښتو باندې ورکوو. هماغه حتی وایي په پښتو کې یو متل دی، هماغه عربي کې به هغه متل موجود و چې بدیانۍ مجک راغلی دی او د کورنۍ موږک د کور نه وباسي. وایي او که نه وایي؟
حتی وایي چې پردانه وایي چې د بل کلي سپی راغلی دی د دې کلي سپی د کور نه وباسي د دې کلي نه وباسي. هماغسې به ووایم د څلور خبرې کول. نن هم دغه خبرې نن کېږي. نن خلکو ته نن په دغه ځمکه باندې د افغانستان په ځمکه باندې نن په ریډیو په ټلویزیون په اخبارونو کې عوامو ته هم دغه ورکول کېږي چې وروره د سړی بدیانی راغلی دی، دا د سعودي عرب نه راغلی دی، دا دلته څه شی کوي؟ ولې په خپل وطن کې نه جنګېږي؟ تا ته وایي چې د ازبک ولې دلته راغلی دی، د ترکمن ولې دلته راغلی دی، تا ته وایي چې افغانۍ ولې راغلی، تا ته وایي پنجابۍ ولې دلته راغلی، ولې ښکته وطنونو کې نه کېږي؟ ورونه دا قوم پرستي ده، دا کفر دی. دا غواړي چې د کفار زموږ په زړه کې دا را داخل کړي تر څو پورې د اسلام قوت زموږ د زړه نه وباسي. مکې مکرمې نه چې کله صحابه کرام لاړل مدینې منورې ته، نبي علیه السلام ته پته وه چې دا سرطان او کینسر چې تر څو پورې وتلی نه وي تر هغه وخته پورې زموږ دلته ګزاره نه کېږي. نبي علیه السلام اول ځل چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدل، څنګه صحابه کرام انصارو سره هلته کېناستل، اولنی کار یې چې وکول ورونو، مخکې له دې چې نور چارې شروع کړي، مخکې له دې چې نور ژوند شروع کړي، ټول صحابه یې راوغوښتل. د مکې مکرمې صحابه یې هم راوغوښتل، د مدینې منورې انصار یې هم راوغوښتل، مهاجرین انصار په یو ځای کې سره کېنول، مؤاخات یې وکول. مؤاخات معنا دا ده د ورورولۍ ټینګه یې سره وکوله، ورونه یې کړل سره خلکو ته ویل چې دا انصاره د مهاجر سره ورونه یې داسې ورونه چې د چا دوه ښځې وي یوه ښځه یې طلاقه کړه د خپل مهاجر ورور ته یې ورکړه، د چا چې دوه کوټې وي دوه کوټې تقسیم یې کې سره دیوال یې ووهلو چې دا ستا کوټه شوه دا زما کوټه شوه، چا چې ځمکه وه ځمکې سره تقسیم شي. حتی تر دې پورې چې په ابتدا د اسلام کې چې به کله مړی وشو انصاري به چې کله مړ شو د هغې میراث به حتی مهاجر وړلو. وروسته د هغې نه د میراث آیتونه رانازل شول، د هغې نه دا خبره استثنا شوه چې نه د میراث به صرف د وینې قرابت چې د چا وي هغه به یې وړي. وروڼو ته دې اندازې پورې صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو کې سره ورونه کړل. تر څو وخته پورې ورونه چې دا مؤاخات په مسلمانانو کې موجود و. اسلام عزیز و، اسلام پورته و، اسلام سروړی و، کافر مغلوب و. ځکه چې جسد واحد نبی علیه السلام وی چې تاسو امت که جسد واحد غونته دی، یو جسد دی، یو به سر وي بل به ګوته وي بل به لاس وي. ورونو دا فرقونه پکې نه وو. همدا وجه ورونو صحابه کرام چې کم طرف ته مخه کړه هغه طرف ته به لشکرې تلې، همالته به اسلام نافظېدلو. د هغې نه وروسته ورونو همدغه مدینې منوره کې تاسو وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په حجة الوداع کې د نبي علیه السلام په حج کې 1,14,000 شاوخوا صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په مکه مکرمه کې په حج کې حاضر دي. تاریخ لیکي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې په بقیع کې هغه قبرستان کوم چې نبی علیه السلام فضیلت بیان کړی دی، که په تاسو کې څوک کولی شي چې په بقیع کې ښخ شي په مدینه کې مړه شي نو دا کار دی وکوي، ځکه چې دا فضیلت دی. هغه مدینه منوره چې یو مونځ په یو روایت کې په 1000 دی، په بل روایت کې په 50,000 باندې یو مونځ بدلې ورکول کېږي. ورونه د هغه مدینې منورې نه چې صحابه کرام ورسره مینه لرله د 1,14,000 صحابه کرامو نه ورونه په مدینه منوره کې 214 د 300 نه زیات قبرونه پکې نشته دي. د صحابه کرام چېرته لاړل؟ ولې لاړل؟ د صحابه کرام نن ګوره ورونه د ابو ایوب انصاري قبر نن په استانبول کې دی، په ترکیه کې دی. په ترکیه کې هغه څه کوه څه دپاره تلو؟ ځکه ورونه هغه ته جسد واحد، هغه ته ترکیه او مدینه یو برابر وه. نبی علیه السلام د هغې تربیت داسې کړی و چې وطن پرستي به نه وي پکې، قوم پرستي به پکې نه وي. ایوب انصاري خپله مدینه، ښکلې مدینه، هغه مدینه چې دی د هغې خاوره پاکه ده، هغې سره نبی علیه السلام محبت کوي، هغې سره الله او رسول محبت کوي، ملایکې ورسره محبت کوي. دغه ځمکې نه وځي د اسلام د نشرولو په خاطر باندې، د جهاد او د قتال په خاطر باندې، تر څو پورې د استانبول خلک، د قسطنطنیې خلک کوم چې په ظلم کې دي، په شرک کې دي، هغه د مشرکینو د ظلم نه خلاص کې د جهاد دپاره هلته ځي، هلته په شهادت باندې رسېږي، هلته وفات کېږي. نن په افغانستان کې ورونه په کابل کې د کابل په ښار کې د کابل په منطقه کې د صحابه کرامو قبرونه دي. دغه قبرونه د صحابه کرام دلته څه لپاره راغلي ورونه؟ واده ته راغلي وو، تجارت ته راغلي وو. دلته دوی څه کول؟ دا خو د افغانانو خاوره ده، دا خو د پښتنو خاوره ده، دا خو د خراسان خاوره وه. مدینې نه عربي د عربې ژبې ویونکی یو کس د هغه مدینې نه ولې دلته راځي؟ ځکه راځي ورونه چې په اسلام کې دا حدود نشته چې دا پاکستان دی، دا مدینه ده، دا مکه ده، دا سعودي ده، دا خو کفارو راوستلي دي. هغه د اسلام هغه ته امت جسد واحد و. کله چې دا واردل ورونه محمد ابن قاسم الثقفي رضی الله عنه
هغه مجاهد چې دی بنو ثقیف اوسېدونکی دی د طائف اوسېدونکی دی ورونه چې کله دا خبره واورېده چې په سند کې په کراچۍ کې دا کوم چې د دې وطن دی چې دلته یو څو زنانه یو څو مسلمانان په قید کې دي د هغه بنو ثقیف د قبیلې نه ورته راپورته شو هغه ځای نه ورته راوالوتو دغه ځای نه راغی د هندوانو د مشرکینو خلاف وجنګېدلو او هغه زنانه یې د مغه ځای نه را ازاد کړې او په دغه وطن کې هغه آباد شو چا ورته دا نه ویلې چې ته څه کوې ته د مکې نه ولې راغلی یې او هغه دا نه ویلې چې زما ورسره څه کار دی چې بندي ده په قید کې پرته ده سیندۍ ښځه ده زما د سیندۍ ښځې سره څه کار دی ځکه چې د هغې تربیت د نبي علیه السلام په مدرسه کې شوی و د هغې جسد واحد و هغه ته پته وه چې په سند کې دام زما د لاس دی زما یوه ګوته ده زما د بدن یوه ټوکړه ده په ما په هغې باندې چې درد دی نن په ما باندې درد دی وروڼه تر څو پورې چې دغه سلسله روانه وه مسلمانان عزیز وو د مسلمان مقابلې ته هېڅوک نه شوی درېدی په مدینه منوره کې به سړی ویده و حوال به راغی خبر به راغی چې هغه په هغه شام کې د یو مسلمانه ښځه چا بندي کړې ده وروڼه بیا به دا نه وي چې زما هغې سره څه کار دی هغه د شام اوسېدونکې ده زما خور خو په کور کې ناسته ده ځکه جسد واحد و حدود موجود نه و دا نه و موجود چې دا مدینه ده دا مکه ده دا سعودي دی دا قطر دی دا نه و موجود د مغه ځای نه ورونو لشکر جوړ شو د یوې مسلمانې ښځې دپاره به په زرګونو ځوانان قربانۍ ته تیار شول تر هغه وخته پورې به جنګېدل تر څو پورې چې مسلمانه ښځه خلاصه کړې نه وه دا د صحابهو نهج و دا د صحابهو طریقه وه په دې طریقه باندې صحابهو خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه روزلي وو ورونه صرف په خبرو باندې نه وو روزلي په عمل باندې روزلي وو یو ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل جماعت کې تشریف فرما دی صحابه کرام انسانان دي بشر دی تلخ کلامي کېږي خبرې ښکته پورته کېږي ورونه خبرې ښکته پورته شوې د انصارو د مهاجرینو خپلو کې سره جنګ شو په څه خبره باندې جنګ شو سوک او څپېړې ته خبره ورسېدله ورونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته پورې ناست و وایي چې بشر دی کېدای شي یو بل سره خلاص شي خو چې کله د جاهلیت اواز وکولو کله چې د قوم پرستۍ اواز وکولو یو خپلې قبیلې نوم واخیستو بل یو د قریشو نوم واخیستلو بل د خزرج نوم واخیستلو نبي علیه السلام نه برداشت نه شوه نبي علیه السلام منډه که صدر مبارک یې وغورځېدلو ورغلو او ورته ویل چې صحابه کرامه انا بین ظهرانیکم زه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې موجود یم ژوندی یم او تاسو رجوع کوئ د دین اسلام نه کفر طرف ته یعنی دا اواز چې تا وکړو چې قریش را رسېږه لکه سړی وایي چې پښتنو را پورته شئ افغانانو را پورته شئ پنجابی وایي چې پنجابیانو را پورته شئ دې ته نبي علیه السلام کفر وویلې زه ستاسو په مخ کې موجود یم تاسو دوباره کفر طرف ته رجوع کوئ دعها فانها نتنه یا نبی علیه السلام فرمایل چې دغه اواز پرېږدئ دغه نعره او سیره پرېږدئ د قوم پرستۍ فانها نتنه ځکه چې دا مرداري ده ورونه نتنه بېادبي د معافي په دې مردارۍ کې ډېر مردارۍ وي ډېر نجاستونه دي خو په ټولو کې ګنده ترینه چې نفس ډېر ورسره کراهت لري هغه د انسان مرداري ده نتن په لغت عربي کې نتن د انسان مردارۍ ته وایي نبي علیه السلام فرمایي دعها دا د قوم پرستۍ خبرې چې دا ته وایي چې یا قریش راپورته شه یا خزرج راپورته شه پښتنو راپورته شئ پنجابی عرب راپورته شه نتنه دا مرداري دا د انسان مرداري ده دا چې ته د خولې نه راوباسې د دې مثال دا د ژوندی مثال دا دی چې د خولې نه د انسان د مرداري ته راوباسې په دې خبرو کې چې ته غږېږې چې دا پښتون دی دا فلان دی په حقیقت کې ته په خپله ژبه د انسان په دې ګندګۍ کې په دې مردارۍ کې وهې نبي علیه السلام هیڅ شي کې دومره سخته لهجه نه د استعمال کړی لکه په دې کې ورونو نبي علیه السلام فرمایي ای خلکو آگاه اوسئ یا به تاسو په خپلو پلرونو نیکونو باندې فخر پرېږدئ یا به تاسو کېږئ عند الله د الله په نزد باندې اهون ذلیلتر لاندې خوار من جعلان د هغه تور ګونګټ نه به هم د الله په نظرونو نه غورځېږئ زیات به ذلیله کېږئ کم تور ګونګټ چې د انسان مرداري په خپله سپېږمه باندې په خپله خوله باندې راجمع کوي او بیا د سپېږمې په سپېږمه په خوله د خولې په طرف باندې بیا دیکه کوي خپل غار طرف ته بیایي د هغې کار هم دا دی هغه بل شی نه خوري هغې ته ته شهد واچوه ګبین ورته واچوه مړۍ ورته واچوه سرلي هغه هېڅ سره کار نه دی د هغې کار صرف د انسان په مردارۍ پسې ګرځي چېرته چې د انسان مرداري وګوري چې د هغې نه په خپله خوله باندې د هغې نه بال جوړ کړي بیا همدغه بال په خپله خوله او په خپله پزه باندې هغې ته دیکه ورکوي خپل کور طرف ته یې بیایي نبي علیه السلام فرمایي چې ای امت ته وایه یا خو به تاسو په د خپلو پلرونو نیکونو باندې فخر پرېږدئ دا فخر چې زموږ پلرونه زموږ نیکونه زما د قوم خلک زما بابا احمدزی ماموزی و فلانیزی افغانی و عرب و فلان یا خو به دا پرېږدئ او یا به د الله په نزد باندې دومره اهون کېږئ دومره به ذلیله کېږئ د الله په نظرونو کې چې د دغه ګونګټ نه به م الله رب العزت په کم نظر باندې درته ګوري
هغه ګونګټ کم چې د کار د مردارۍ سره دی. ورونه قوم پرست خلک څوک چې د قوم پرستۍ خبرې کوي، په پلار په نیکه باندې فخرونه کوي، په ژبه باندې فخر کوي، په وطن باندې فخر کوي، او په حقیقت کې د ګونګټ نه هم بدتره دی. دغه تور ګونګټ چې شپه ورځ ژبه او خوله ټول د انسان په مردارۍ کې دی. دا د نبی علیه السلام تعلیم دی. دا نن چې فخرونه خلک په دې باندې کوي چې موږ پښتانه، ورونه فخر په پښتو کې نه دی. که فخر په پښتو کې وای د کرزی څوک دی؟ آیا دا پښتون نه دی؟ کرزی قوم دی. آیا د تیر وختونو کې نجیب څوک و؟ احمدزی نه و؟ هغه پښتون نه و؟ دا نن د لوی پښتانه په دې کمپاین کې چې لګیا دي، دا پښتانه نه دي ورونه. په پښتو کې فخر نشته دی، په قبایلتو کې سره فخر نشته. فخر کوي ورونه په اسلام کې فخر دی. فخر کوي په دې باندې فخر وکوه چې زه مسلمان یم، موږ مسلمان. دا مه وایه چې موږ پښتانه، دا مه وایه چې موږ عرب، دا مه وایه چې موږ پنجابیان. په دا ټول د جاهلیت خبرې دي، د جاهلیت اوازونه دي ورونه. نبی علیہ السلام دا هر څه منع کړی دی، نبی علیہ السلام دا هر څه تفکولانه کړی دی. نبی علیہ السلام په زمانہ کې ورونو ابو ذر غفاری غونته ملنګ درویش صحابي یو ورځ په دې ورځ نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته پیغور ورکو، د تور مخ پیغور ورکو، ورته ویل یا غپ ور سره ولګول یا ټوکی ور سره کولې یا د زړه نه خبر ورته وکوله. ورته وایي چې یا ابن ام سودا اې د تور بچیا، اې د تور زویا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک سور شو د غسینا، ورته ویل اے ابو ذر یا ابا ذر انک رجل انک امرئ فیک جاهلیه. ته یو داسې کس یې چې ستا په زړه کې تر اوسه پورې د جاهلیت یو بڅر کا شته دی، هغه تر اوسه ستا د زړه نه دی وتلی. هغه ابو ذر غفاری درویش صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خطاب کوي چې ستا په زړه کې اوس هم د جاهلیت یو کینسر اوس هم پکې موجود دی. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ باندې ځمکه تنګه شوه د دې خبرې نه چې اوسه پورې زه نه یم اصلاح شوی. هغه لاړو بلال حبشي راوستو په ځمکه، په خړه ځمکه په خاورو کې ورته څملاستلو، ورته څملاستلو ورته، او د هغې هغه توره پښه یې راواخیستله او په دې خپل سپین مخ باندې کېښودله او ورته ویې چې بلاله ګردالو دې کړه، په دې خاورو کې راوله، په خاورو باندې سپېره یې که خړې که، ځکه چې زه په دې سپین مخ باندې ما ته فخر و، زه په دې سپین مخ باندې فخر کوم تر څو پورې دا فخر د بیماري زما د زړه نه لرې شي. ورون صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی قدمونه اخیستي دي د دې لپاره تر څو پورې د جاهلیت د کینسر د بیماري د انسان د زړونو نه ووځي. هماغه وجه واورونو چې صحابه کرام په دغه مدرسه کې رالوي شوي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مؤاخاتو په ورورولۍ کجسد واحد د یو جسد په شان ته راروزلي وو. ورونو بیا چې کله په خراسان کې به آواز وشو د مدینې منورې خلک ټول د هغې دفاع ته به یې منډې ور وهلې، بیا به واپس هم خپل کورونو ته نه تلل. نبی علیه السلام د مکې مکرمې اوسېدونکی دی، مکې سره یې دومره مینه او محبت دی چې کله وځي مکې ته وایي مکې ته خفه دی، وایي چې مکې قسم په خدای نه وتم استانه، دومره محبت مې دی در سره. ورونو چې کله هجرت وکولو په مدینه منوره کې مشته شو، هلته آباد شو، ورونه مکه مکرمه فتح شوه، خو نبی علیه السلام واپس بیا رانغی. ولې رانغلو؟ ځکه چې هره ځمکه د الله ځمکه ده. په اسلام کې دا حدود نشته دي. نن دا حدود چې دا ډیورنګ لاین دی، دا افغانستان دی، دا پاکستان دی، دا هندوستان دی، دا عرب دی، دا یمن دی، دا قطر دی. دا ورونه دا کرښې موږ نه چا، دا شیطاني کرښې، دا د جادو کرښې، دا چا راښکلي دي موږ تاسو نه؟ دا چا کش کړي دي ورونو؟ دا کفارو، دا یهودو، دا نصاراو، دا صلیبیانو. وجه څه ده؟ ولې داسې کړي دي؟ وجه دا ده ورونو چې هغوی ته پته ولګېدله چې د مسلمانانو صرف هم دغه کې دی چې دا جسد واحد دی. یو طرف ته چغه وشي د مدینې خلک ورته منډې راوهي د هغې مدد دپاره، په شام کې یوه ښځې بېعزتي وشي ګوره ټوله مکه ورته راکوچېدلې وي، ورته را روانوي. دلته په سیند او په هندوستان کې د پاکستان په خاوره باندې یو چغه وشي، فریاد وشي، دغه طرف نه د ټول عربو خلک ورته راځي د مدد دپاره. نو هغوی په دې باندې پوه شول چې دا جسد واحد چې تر څو پورې ټوټه نه شي تر هغه وخته پورې په دې باندې موږ قابض کېدلی نه شو. نو وروڼه د هغې نه وروسته یې بیا څه وکول؟ د هغې نه وروسته یې وروڼه همداسې وکول، عرب یې ټوټه کړل، وړوکي دولتونه ورته جوړ کړل چې دا قطر دی، دا امارت دی، دا کویت دی، دا یمن دی، دا سعودي عرب دی، دا پاکستان دی، دا افغانستان دی. وړه وروڼه دا کرښې شیطان موږ نه راکړي. دا ډیورنګ لاین چې ورته وایي ډیورنګ څوک دی؟ دا انګریز دی، هغه خبیث ملعون دی چې دا کرښه راښکلې ده. مخکې له دې وروسته د دې نه چې دلته دا ماته یې وخوړله، میرزالي خان رحمت الله علیه هغې ته ماته ورکړه په دې وطنونو کې، د افغانستان خلکو هغې ته ماته ورکړله، نور یې دلته ژوند نه شوی کولی، وختیره یې نه کېدلو. نو دې په خاطر باندې چې دا دوه قومونه چې هر طرف ته مسلمان دي، دې طرف ته مسلمان دي، هغه مسلمان چا چې د انګریزانو امپراتوري، چا چې د انګریزانو سپر پاور طاقت یې ټوټه کړو ورونو، نو هغې ویلې چې دا سره جسد واحد نه وي، که جسد واحد یې موږ په لندن کې هم پرې نږدي، نو راځه دا
کرکه ورته یو کرکه ترنه راکش کا ورته وایه چې ته پاکستانی یې، هغې ته وایه چې ته افغانی یې، تر څو پورې سره جدا شي. نن ورونه د امت مسلمان ټوټه ټوټه یې کړي دي چې کله مو غواړي دا راواخلي. نن ورونه په افغانستان باندې حمله د پاکستان خلک ناس. ولې دا خو زموږ څه خبره ده؟ سب سے پہلے پاکستان، د سب سے پہلے پاکستان مطلب دا دی چې افغانستان دې تباه شي، برباد دي شي. که مړ کېږي خو افغانۍ مړ کېږي. پرویز ټول قوم ته دغسې وویلې، نعره یې اوچته کړه، د جاهلیت ته د کفر جنډه یې اوچته کړه، ویلې سب سے پہلے پاکستان. پاکستانیان ته ویلې چې غلي کښېنئ، تاسو محفوظ دی، ستاسو څه کوئ؟ که مړ کېږي افغانۍ دې مړ کېږي، د هغې وینه تویېږي، ستا په هغې کې څه کار دی؟ پاکستاني ته تم دلته کېنه. انګریزان یې ورسل هغې ته، 50 دولتونه یې ورسل، په افغانانو باندې مسلط کړل چې وهئ بېغمه اوسئ، زموږ د شاه طرف نه بېغمه اوسئ، د شاه نه څوک در باندې ګزار نه کوي، ځکه چې شاته بل قوم دی، هغه پاکستانی قوم دی، او موږ تاسو سره وعده کوو چې موږ تاسو ته څه نه وایو. هغه هلته ورته تنه پرېښودل. کشمیر ته وایي، پاکستان خلکو ته وایي، نورو خلکو ته وایي چې خو کشمیر دی، کشمیر هلته زموږ څه کار دی؟ ورونه په نوره دنیا کې که قوقاز دی، که شیشان دی، که نور وطنونه دي، که یمن دی، چېرته چې مسلمان ټوټه ټوټه کېږي، حملې ورباندې کېږي، د بل وطن والا خلک په آرام باندې ناست وي، خپلې ترقۍ کوي، خپل ژوندونه کوي، د سره یې خوام نه بدېږي. که چېرته د ټول نه همدرد انسان پیدا شي، هغه به لږ ورباندې وژاړي، زړه به یې ورباندې خفه شي، خو دا جرأت نه کوي چې ورشي، ځکه چې هغه وایي چې ورور زما هغه سره څه کار، زه په دې باندې مکلف نه یم، زما په وطن کې راشي بیا به ورسره ګورم. نو داسې ټوټه ټوټه کړي ورونو، تر څو پورې چې ورونه دغه کرښې دوباره نه یې ماتې کړې، د شرک، د کفر، د قوم پرستۍ، د ظلم، د ستم د کرښې چې د پاکستان د افغانستان د کرښې نه یې نړولې، تر هغه وخته پورې ورونه د صحابهو په شانتې موږ عزیزه کېدلی نه شو. اوس خو د افغانستان خلکو 1.5 ملیون شهیدان ورکړل، تر اوسه پورې په اوسني جنګ کې د قبایلو د دې خلکو څه 2.5 لکه شهیدان به یې ورکړي. ورونه چې په لکونو 50 لکه شهیدان نور هم ورکړو، بیا به هم ذلیله وو، تر څو پورې چې د زړونو نه اول د زړه نه دغه کرښې ونه باسو چې دا پښتون دی، دا پنجابی دی، دا عرب دی، دا ازبک دی، دا افغانی دی، دا پاکستانی دی. اول به د خپلو زړونو نه دا کرښې د نقشې لرې کوو، دا نقشې به ختموو اول، بیا به وروسته د هغې نه ورونو په عمل کې به بیا وروسته دغه نه د کرښې ختموو. دا ټول امت مسلمان لکه څنګه چې امتا واحده دی، همدغسې به په ځمکه باندې د ځمکې په دې نقشه باندې به یې امت واحده کوو. امیر به یو امیر ټاکو، امیر المؤمنین به بیا زموږ یو امیر وي، حکم به یو وي، وطن به یو وي، چې چېرته ګرځې، په کوم ځای کې ګرځې، ټول به ستا امت وي، ټول به ستا وطن وي. نن ورونو په دې خبره باندې د خپل عوام پوه کړه، خلک په دې باندې پوه کړه. نن ورونو د پښتنو دپاره، صرف د پښتنو دپاره 24 غنټې ورونو په لسګونو ریډیوګانې دې دپاره ورونو د هغه امریکې نه درته لګیا دي. 6 بجې سهار چې پښتون راپورته کېږي، 6 بجې سهار چې کله راپورته کېږي، اول ورته د ډیوه ملعونه ریډیو ورته شروع کوي. کله چې 2-3 غنټې وکوي، دا لا ختمه شوې نه وي چې د مشعل ریډیو ته هغه ورکړي، مایکروفون ورکړي چې اوس ته پکې غږېږه. کله چې 2-3 بجې 4 بجې د مازدیګر کېږي، واپس ډیوې والا ورته راشي چې د مایکروفون راکړه، پښتون مه پرېږده، شپه ورځ ورته غږېږه، د زهرجنې کیسې ورته کوه، همدا ورته وایي چې دا خو عرب راغلی دی، سته خو امن پسنده سړی یې، امن پسنده یعنې ته بې غیرته یې، دا خو عرب راغلی دی تا ته یې اور لګولی دی، دا خو ازبک راغلی دی تا ته اور لګولی دی. تفسیرې درته کوي د دانشور په نوم باندې چې د فلان امور متخصص، او د ده نه به جاهل انسان بل نه وي، د فلان یونیورسټۍ نه فارغ انسان، فلان عالم، فلان دانشور، هغې ته میکروفون هغه راوغواړي، هغې ته وایي چې ستا څه خیال دی. نه، قبایل خو ډېر امن پسنده خلک دي، دا خو یو څو شرپسنده راغلي دي، یو څو پنجابیان دي، یو څو ازبکان دي، یو څو عربان دي، بیا ورسره دا وایي چې ښه دا خلک دا په خپل وطن کې ولې نه جنګېږي، وایي که نه وایي ورونو. دغه خبر په ریډیو کې سار کېږي، ماښام ته یې غرمې ته یې موږ په ګاډیو کې یارو، موږ یې په هوټلو کې یارو، موږ یې د قبایلو په خوله باندې یارو ورونو. د قبایلو د خولې نه نن دا خبرې راوځي چې دا پنجابی دلته ولې راځي، ولې د ښکته ولې نه جنګېږي، د افغانۍ دلته ولې راځي، د عرب دلته ولې راځي ورونو. حتی تر دې پورې چې د بعضو نیکو خلکو، د بعضو علماو په خوله باندې هم دا خبرې اورېدلې دي، د ریډیوګانو نه یارو چې هغوی لوی لوی سترې سترې هستۍ دي، هغوی دا خبرې کوي چې دا ولې دلته راځي، دا خو غیر قانوني خلک دي. لوی لوی ورونو زموږ د په ښکته وطنونو کې اسلامي تنظیمونو غټ غټ مشران دي، پوښتنه ترې نه وکوي چې ستا په دې کې څه خیال دی، د اسامه کې د څه خیال دی، هغه غیر قانوني کس و، پاکستان ته پکاره چې هغې نیولی، د پاکستان د قانون مطابق باید هغه محاکمه شوی. ولې محاکمه شوی وای؟ د دې په وجه باندې چې هغه د افغانستان د مدد لپاره راغلی، د محمد ابن قاسم په قدم باندې قدم یې کیده،
هغه د طارق ابن زیاد په قدم باندې قدم یې کړی دی، اسپانیا ته رسېدلی دی، هغه یې فتح کړې ده. د افغانۍ خور د پړونې د ګټلو په خاطر باندې راغلی، دا جرم دی، دا جرم یې کړی دی، دا جرم کوي. دا جرم ولې د نورو ته نه ورکول کېږي، ولې د انګریزانو ته نه ورکول کېږي؟ ورونو نن موږ تاسو په دې باندې ویشلي یو، نن په ټي وي په ریډیوګانو کې نن پښتنو ته همدغه خبرې کېږي چې دا پاکستانی دی. نن حمله وشي په افغانستان کې استشهادي، ټول زور هم دا دی جعلي کارډونه ورته جوړ کړي، تصویرونه ورته جوړ کړي، وایي چې دا استشهادي موږ ولیدلو، تلاشي مو اخیستله، په هغې کې د پاکستان کارډ و. وینې د پاکستان کارډ یو څه خبره ده دی کې؟ ولې د پاکستان مجاهد باندې جهاد نه دی فرض، هغه به د انګریز په خلاف باندې نه جنګېږي. دا غټ جرم دی چې پاکستانی راغلی افغانستان ته ننوتلی دی، په افغانستان کې دماکه کړې ده. نن ورونو دا خبرې کېږي 24 غنټې ریډیوګانې، حتی تر دې پورې چې زموږ د مسلمانان هم متاثره کړي دي. ښه ښکلي مسلمانان دي، 5 وخته منځونه کوي، د آبا او اجدادو نه غیرتي خلک راپاتې شوي دي، هغه هم نن دا خبرې کوي. نن د افغانستان د خلکو خبرې واورئ که نه، وایي دا ټول د پاکستان ایسا دا د پاکستانیان دلته راځي، پاکستانیان باید بند شي. په قبایلو کې نن دا خبرې کېږي، د ازبک دې لرې شي، د عرب دې دې ځای نه وویستل شي. دا ورونه په کار دا ورونه چې خپل عوام په دې باندې پوه کړي چې موږ جسد واحد یو. دا خبره په دې کې د نفاق خبرې دي. دا خبره خو ابی ابن سلول کوله. ابی ابن سلول به ویل چې دا مکې ته ولې نه ځي، مکه یا ته پرېږدي دلته راغلی، دلته راته جهادونه کوي، دلته راته جنګېږي. دا ابی ابن سلول کوله. نن چې څوک دا خبره کوي د ابی ابن سلول بچی دی، د ابی ابن سلول په لاره باندې روان دی. خلک باید پوه کړي دا د نفاق خبرې دي، اسلام کې دا خبره نشته ده. نن به زه دلته جنګېږم، سبا به زه سعودي ته ځم، هلته به هم جنګېږم، د سعودي مسلمانانو ته به هم نجات کفارو نه ورکوم. نن ورونو دا خلک دومره بېوقوفه کړي دي، دومره یې احمقان ته نه جوړ کړي دي. دوی خپله وګوره، دوی انګریزانو د کفارو د مرتدین ته وګوره، که د پاکستان مرتدین دي که د افغانستان مرتدین دي، ټول په دې باندې نه شرمېږي. نن د پاکستان د آیسای خلک ځي افغانستان کې د افغانستان استخباراتو ته ټریننګ ورکوي، او دا په پټه باندې نه کوي چې هغه ځنه د دې د غټ غټ جنرالان غټ غټ افسران کابل طرف ته رواني کې کیمرې ورسره وي، په کیمرو باندې اعلانوي، ښه په جرأت سره اعلانوي چې یو ټیم دی آیسای متخصصین لاړل تر څو پورې د افغانستان خلکو ته په استخباراتي امور کې ټریننګ ورکړي. د مصر استخبارات راځي افغانستان ته، ټوله دنیا په کیمره کې ګوري. د افغانستان پولیس، د افغانستان فوجان ځي د پاکستان فوجانو نه پاته ټریننګونه حاصلوي. دا د دې څه چل دی؟ خبره څه ده؟ ملګري ملتونه دي، ملګري ملتونه خپل سره دا وکول، هغه ته ملګري ملتونه لفظ چې وایي بس ټولې ورسره مني. او ماته چې الله رب العزت فرمایي چې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خپل کې سره ورونه دي، چې په هر ځای کې دي، که پاکستانی دی د پنجابي ملګری دی ورور دی، که افغانی دی د عرب ورور دی، که جسد واحد. ما ته جرم دی، ما چې کله ونیسي زما چې مجاهد ونیسي ورته وایي تحقیقات کوي، ټي وي ته یې رامخکې کړي. ټریننګ دې چېرته وکولو؟ ټریننګ مې په وزیرستان کې وکړو. چا درته ټریننګ درکړو؟ عرب راته ټریننګ درکړو. وګوره جرم ته وګوره. دا موږ درته نه ویلې چې دا د عربو شاګردان دي، موږ درته نه ویلې چې دا د ازبکو د پنجابیانو شاګردان دي. جرم ټول خلک راپورته شي، اوهو دومره غټ جرم وشو. افغانستان ته پاکستانی را داخل شوی دی، یا زموږ افغاني ته چې د ټریننګ ورکوي، د فکر د جهاد ورکوي، د عرب ورکوي زموږ، دا جرم دی. او هغه جرم نه دی چې د والعیاذ بالله بې ادبي د مافي چې دا سړی تپوس نه وکوي، پوښتنه ترې وکوي چې دا سور انګریز د مور مېړه دی چې ته ورسره کښېنې په یو ځای باندې، تصویران ورسره اخلې، یادګاري تصویران ورسره اخلې، مشر خپل ورته وایې، عشایه ورته تیاروي، افرانیه ورته تیاروي، پریس کانفرانس ورسره ورکوي. هغه عیب نه دی. په تا باندې څوک تنقید نه کوي چې دا ستاسو کېږي چې د زرګونو کیلومتر لرې نه دی، د انګلستان نه راغلی دی یا د امریکې نه راغلی دی، تا ته ټریننګ درکوي. دا جرم نه دی. او چې ما ته الله رب العزت وایي چې انما المؤمنون اخوه، د عرب ستا ورور دی، ورسره یو ځای وکوه. مسلمان جسد واحد دی، د هغې مدد وکوه. المؤمن اخو المؤمن، مسلمان د مسلمان ورور دی. لا یظلمه لا یخذله ولا یسلمه، نه تنا پرېږدي، نه چاته تنا پرېږدي په جنګ کې، او نه چاته تسلیموي. دا جرم دی. ورونو نن همدغه پروپاګانډا کېږي، د دې په خاطر باندې کېږي چې د مسلمانان سره تقسیم کړي. یریږي هغوی ورونو. نن یو ځل بیا ولله الحمد په نهج د صحابهو باندې جهاد یو ځل بیا راژوندی شوی دی د الله په فضل و کرم سره. یو ځل بیا نن الحمدلله د جهاد مراکز د صحابهو د مراکزو غوندې رنګ برنګ مسلمانان دي. ورونو یو بل سره په ژبه باندې نه پوهېږي. په یو مرکز کې ته وګوره، په یو عملیات کې ته وګوره، ورونو یو شهید پنجابی پروت وي، بل ورسره پښتون پروت وي، بل ورسره عرب پروت وي، بل ورسره هغه د چچنیا مجاهد پروت وي، بل ورسره د امریکې یو شهید پروت. نن ورونو د مسلمانانو وینې سره خلط شوي دي، نن د مسلمانانو مقبرې سره ګډې شوي دي. نن بیا هغه نور راپورته شوی دی، عالمي جهاد نن بیا راپورته شوی دی. نن د هغې نه نن ټول بیا صلیبیان
لرزبر اندام دي، یریږي، ډاریږي. هغوی ته پته ده چې جهاد بیا یو نهج اسلامي د اسلام لاره د اسلام په روډ باندې د صحابهو په نهج باندې بیا دا جهاد شروع شوی دی. او د صحابهو په نهج باندې چې کوم جهاد شروع شي د هغې مقابلې ته چې هغه صلیبیان هرقل نه دی ورته ټینګ شوی، نن ورته اوباما بېغیرته نشي ټینګېدلی، نن ورته د اوس وخت مرتدین نشي ټینګېدلی، نن هغوی د دې نه یریږي، نن صرف کوشش نه کوي. حتی ورونو دا خو لا پرېږده چې مجاهدینو ته منافقین راځي چې صرف د القاعدې نه د غیر ملکیانو نه راجدا شي، تاسو سره زموږ هېڅ کار نشته دی. وایي او که نه وایي ورونه، حتی په ریډیوګانو کې وایي، په ریډیوګانو کې نن چې وکتل چې د طالبانو زور د طالبانو مقابله نشي کولی، اوس طالبانو ته یو پیشنهاد کوي، یو درخواست کوي، شرمېږي هم نه په بې حیایۍ سره. حتی په خپلو قومي اسمبلیانو کې دغه پاس کوي، قراردادونه پاس کوي، ورته وایي چې طالبانو سره موږ څه کار نه لرو. که دوی د القاعده نه راجدا شي، د القاعده نه څه مطلب د القاعده نه راجدا شي؟ چې دوی د نهج صحابه نه راجدا شي، دغه عالمي جهاد نه راجدا شي، صرف د افغانستان غمه وخوري، صرف قوم پرستي وکوي. وایي چې افغانستان وروسته د هغې نه که په پاکستان کې انګریز 50 کاله نور هم حکومت کوي، خو پاکستان ته بیا څه ونه وایي. څوک چې دا وایي موږ یې ورسره منو. نن غواړي چې دوباره مسلمانان هغه تیارو طرف ته بوځي. وروسته له دې چې وروسته مسلمانانو الحمدلله د جهاد اصلي طریقه د عزت طریقه خلکو پیدا کړې ده، او هغه دا ده چې عالمي جهاد دی، چې دا وپکې نه ګورې چې دا پنجابی دی که فارسي باندې که پښتون دی که د کم وطن سړی دی. هر سړی چې په نهج د نبي علیه السلام، په نهج د صحابهو، په طریقه د صحابهو باندې جهاد کوي، که تور پنجابی دی که تور افریقایي دی زما ورور دی، هغه به خپلې سینې سره لګوم. هغه پښتون ورور چې زما سره په کور کې دی، منافق دی، د کفارو سره ولاړ دی، د مرتدو سره ولاړ دی، سر به یې وهم، ملعون به یې، په مخ به ورته ټکم چې لرې کېږه مانه. دغه کس زه راولم خپل کور ته یې راولم، هغه ته خپل کور ورکوم، خپل کور ورسره تقسیموم. همدا د صحابهو نهج دی. ولله الحمد نن دا شی الحمدلله په خپلو سترګو باندې په قبایلو کې ګورو. خلکو د صحابهو قصې اورېدلې وې، قصې به م اورېدلې، حیات صحابه کې به م قصې اورېدلې چې د مکې او د مدینې خلکو خپلو کې سره کورونه خپل سره تقسیم کړي وو. ورونه خدا قصې د انسان په د مسلمانانو په ژوند کې مفقودې وې، ورکې وې نه وې. نن لله الحمد قبایلو په دې ځمکه باندې په الله رب العزت نور هم آباد لري. نن د صحابهو هغه قصې بیرته ژوندۍ کېږي. نن ورونو په کور باندې بمباري کېږي، پته ولګي چې ولې ګوري چې په کور کې ورسره عرب پنډېږي، ګوري ورسره چې ازبک ورسره پنډېږي، کور یې سره تقسیم کړی دی، په منځ کې یې پرده سره وهلې ده. ورونو نن داسې قصې را ژوندۍ شوي دي ورونو چې قبایلو انصارو خپل کور پرېښی دی، ځي په خیمه کې اوسېږي، دا کور یې بیدیاني خلکو ته پرېښی دی. نن ورونو خلک د دغه شي نه یارېږي، نن خلک د دغه نه ډارېږي. که نه د قبایلو سره نور څه دي؟ د قبایلو سره چې زیات نه زیات خو یو زیړکی به وي ورسره، د زیړکی نه خو دی ډارېږي نه، د دې مرمۍ. ورونو خبره دا نه ده، خبره فکر ده، خبره سوچ ده. هغه د دې نه یریږي چې دا خلک واپس د صحابهو دور ته روان دي. دوی خو د صحابه کرامو ژوند را ژوندی کړو، صحابه کرامو کارنامې یې را ژوندۍ کړې. نن خپل کور خلک د عربو دپاره، د ازبک دپاره، د پنجابي دپاره خپل اولادونه تباه کوي. دا خو د صحابهو کار و، او که دا کار په چا کې راغی د هغې مقابله بیا څوک نشي کولی. نن غواړي ورونو په همدا وجه ده ورونو چې د دې قبایلو دپاره ډیوه ریډیو، مشعل ریډیو، شکین ریډیو، فلانی ریډیو دا ټوله درته کړي دي. مختلف ریډیو 24 غنټې چې کله هم ته خلاصه کړې تر څو پورې ستا د ذهن خراب کړي، تر څو پورې تا ته وایي چې تا سره زما دښمني نشته ده. دښمني اصل کې دغه شرپسندو سره ده. فلهذا ورونو د قوم پرستۍ مسله د منځ نه وباسئ. اول د خپلو زړونو نه، وروسته د هغې نه د خپلو عوامو نه. عوام په دې باندې پوه کړئ چې موږ جسد واحد یو. هماغسې کار وکوئ لکه کم کار چې صحابه کرامو کړی دی. دومره نمونې هم را ژوندۍ کړي دي، دا نمونې هم را ژوندۍ کړئ. ورونو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جنګ بدر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو زوی مسلمان نه و، د کفارو طرف نه راغلی و. د هغې نه وروسته چې کله هغه مسلمان شو، یوه ورځ په خپلو کې سره جمع کوي، تېر وختونه یادوي. د زوی وایي پلار ته، ابوبکر صدیق ته وایي چې پلاره ای اباجانه قسم مې د پالاوي چې د جنګ بدر په میدان کې څو ځلې زما تورې ته برابر شوې، ما او یېرېدم په دې باندې چې د ما په توره باندې ته ونه لګېږې، تورې ته به برابر شي، ما به درنه سترګې پټې کړې، بل طرف ته به درنه لاړم. ابوبکر صدیق ورته وایي چې زما دې په الله باندې قسم وي، په جنګ بدر کې خو زه په صفونو کې ګرځېدم، ته مې کتلې مې چې چېرته به راته میلاوېږي چې د سر درنه والوځوم او الله ته ثابته کړم چې یا رب ستا په خاطر باندې زه د خپل زوی نه هم تېر یم، د دین په خاطر باندې زما سره حتی هغه د دین محبت، د اسلام محبت، هغه زما د وینې د محبت نه ډېر پورته دی. په جنګ احد، په جنګ بدر کې ورونو او یا کسان کفار ونیول شول، مشرکین ونیول شول د مکې. هغه مشرکین د مکې چې وو همدغه صحابه کرامو د تره زامن وو، د ماما او د کاکا زامن وو، د چا پکې ورونه وو. ورونه فیصله به څه کېږي؟ مشوره کېږي. عمر رضی الله تعالی عنه فیصله وکوله، مشوره یې ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله هر چاته خپل خپلوان په لاس باندې ورکړه،
چې د خپل خپلوان سر قطع کړي تر څو پورې الله رب العزت ته ثابت کړي او د خلکو ته هم ثابت کړي چې کم مینه محبت، کم رشتہ، کم قرابت چې د اسلام دی، د لا اله الا الله محمد رسول الله دی، هغه دی وینه د قرابت نه ډیر اوچت دی. موږ د هغې د وینې د قرابت د خپلوۍ هیڅ پروا نه ساتو، هیڅ پروا نه ساتو د دین په معامله کې. نن ورونه همدغسې وکوئ، د قوم پرستي د زړونو نه لرې کړئ، په عمل سره یې لرې کړئ. نن هغه خلک چې په اسلام باندې روان دي ورونه، چې که د هر وطن خلک دي، خپلو سینو سره یې ولګوئ. نن هغه خلک چې ستا په د کورنۍ کې در سره موجود دي خو د اسلام خلاف دي، د دین خلاف دي، د کفارو ایجنټان دي، منافقت کوي، خبرې کوي، مسلمانانو زړونه سره ماتوي، هغه لرې کړئ، د خپل قوم قبیلې نه یې لرې کړئ. همدغسې یې لرې کړئ لکه څنګه چې نبي علیه السلام د نبي علیه السلام صحابه کرام د ځانونه لرې کړي دي. تر څو پورې ورونه چې دا کار هم نه یې کړی، تر هغه وخته پورې ورونه موږ د عزت لارې ته نشو راتلی. ورونه د دې حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قاتل تحت رايه عمیه، څوک چې د یو ړندې جنډې لاندې وجنګېدلو. ړنده جنډه هغه جنډې ته ویل کېږي کومه جنډه چې د قوم پرستۍ جنډه وي، د کوم چې اسلامي مقصد نه وي. یو جنډه پورته شي، سړی پورته کړي، وایي چې دا نېشنلزم دی، دا د پښتنو، موږ د پښتنو حقوق غواړو، دا د پښتنو جنډه ده، راځئ د دې لاندې. لکه نېشنلیان دي، نېشنلزم د پښتو په نامه باندې په افغانستان کې افغان ملتیان دي، په یو پنجابیان کې د پنجابي تنظیمې جوړ کړی وي، هغه خلکو ته وایي چې راځئ ته دې جنډه لاندې راشئ چې موږ ستاسو حقوق د خلکو نه غواړو. نبي علیه السلام فرمایي چې که د دې جنډې لاندې څوک راغلل په دې نامه باندې چې د پښتنو آواز وکولو دی ورغوي، او بیا چا د پرسیبانو آواز وکړو دی ورغوي، د هغې نه وروسته ته دې لاندې یدعو الی عصبیت، خلک عصبیت جاهلیت ته رابولي چې پښتانو راځئ دې طرف ته راځئ، راځئ دې طرف ته خپل حقوق واخلئ. د پښتون په نوم باندې حقوق غواړي، پنجابی د پنجابي په نوم باندې حقوق غواړي، افغاني د افغاني په نوم باندې حقوق وغواړي، او خلک هم ورته راغواړي یغضب لعصبیت. او بیا په دې باندې غوسه کېږي هم که چېرته بمباري وشوه، دا نه وایي چې زما مسلمان یې مړ کړو، زما مسلمان یې په شهادت باندې ورسولو، پښتون یې مړ کړو، پنجابی یې مړ کړو، افغاني یې مړ کړو، پاکستانی یې مړ کړو، دغسې نارې وهي. نبي علیه السلام فرمایي که په دغه لیار کې مړ شو فقتلته جاهلیه، نو د دې انسان مرګ د مردارتوب دی، د اسلام په مرګ باندې د انسان نه مړ کېږي. وروسته د هغې نه ورونه باخرانه د نبي علیه السلام یو بل حدیث وایي، حارث اشعري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایلی دي ومن ادعا دعوه الجاهلیه، چا چې څیره وکوله، ناره یې ووهله د جاهلیت د قوم پرستۍ ناره یې ووهله، فانه من جث جهنم، نو دا سړی په حقیقت کې د جهنم د لاشونو نه یو لاش دی. که څوک جهنمي غواړي چې وی ګوري په دې دنیا کې، هغه کس طرف ته دی وګوري کوم کس چې د قوم پرستۍ خبرې کوي، کوم خلک چې قوم پرستۍ طرف ته خلک رابولي. نو یو صحابي پورته شو ویلې، فقام رجل، یو کس پورته شو د صحابه کرامو نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن صلى وصام، که دغه قوم پرستۍ خبرې چې کوي، د قوم خبرې چې کوي، د قوم پرست انسان که مونځ او روژه مونځ کوي او روژه نیسي، بیا به هم د جهنم د لاشونو نه، د جهنم د جسدونو نه یو جسد وي. نبي علیه السلام وفرمایل وإن صلى وصام، اگر که روژه نیسي، اگر که مونځ کوي، خو چې د قوم پرستۍ خبرې کوي، قومیت کوي، دا جهنمي دی. بیا وروسته د هغې نه نبي علیه السلام وفرمایل چې د الله بندګانو که چېرته تاسو څیره وهئ، آواز وهئ، خپل تعارف خلکو ته کوئ، نو هغه تعارف وکوئ کوم تعارف چې الله درکړی دی، کوم چې الله رب العزت کوم نوم درکړی، ښکلی نوم الله درکړی. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، نو په هغه څیره باندې څیره ووهئ، هغه نوم ځان ته ورکړئ کوم نوم چې تاسو ته الله رب العزت درکړی، کوم نوم یې درکړی دی. سماكم المسلمین المؤمنین عباد الله، الله رب العزت تاسو ته ښکلي نومونه درکړي، مسلمان یې درته ویلی دی، مؤمن یې درته ویلی، د الله بنده یې درته ویلی، دغه اوازونه اوچت کړه. کس درنه شهید کېږي، بمباري کېږي، څیره وکوه چې یا رب ای خلکو، د عالم خلکو، مسلمانان یې راته شهیدان کړل، مؤمنان یې راته شهیدان کړل، او که وایې چې راځئ انتقام واخلو، داسې مه وایه چې د پښتون انتقام اخلم، د افغاني انتقام اخلم، د پاکستاني انتقام اخلم، وایه چې د مؤمن انتقام اخلم، د مسلمان انتقام اخلم، د الله د بندګانو انتقام اخلم. دا هغه ښکلي نومونه دي چې الله رب العزت تاسو ته درکړي دي. دا نور ګنده نومونه د ځانه لرې کړئ، دا د فخر نومونه د ځانه لرې کړئ، دا د جاهلیت نومونه د ځانه لرې کړئ، دا وړه وړه نومونه ځانه لرې کړئ، ستر ستر نومونه په ځان باندې کېږي، ځکه چې تاسو ستر خلک یې، عباد یې، د الله تبارک وتعالی بندګان یې، د الله رب العزت توحید هم په خپلو زړونو کې دی. نو ولې ځان دومره صغیر، دومره ذلیلوئ چې واړه واړه حلقې د ځانه راتوئ، کله د ملکونو حلقې ځانه راتاو کوئ، کله د ځای او د خیل او د فلان هغه د ځانه راتاو کوئ، او کله د وطن او د ځمکې د وړې وړې دایرې، د ټولې دایرې ختم کړئ، یو وسیع دایره د ځانه تاو کړئ، او هغه دایره د اسلام ده، او ووایئ چې موږ مسلمانان
موږ مؤمنان، موږ د الله بندگان ورونو، تر څو پورې چې دغه عظیم صفت زمونږ استاسو د مجاهدینو اول زمونږ استاسو د مجاهدینو زړونو ته نه راغلی ورونو، د جهاد کامیابی طرف ته نه ځي. دا به جنګیږو، شهیدان کیږو، به بندیان کیږو، به اخر به دوکه خورو. لکه ډېر خلک دوکه شوي دي، ډېر خلک دوکه شول ورونو. ژوندي مثالونه موجود دي. د افغانستان مثال موجود دی. داسې خلک دي ورونو په افغانستان کې د زما استاد جهاد ورونو ایست. تاسو د خپل سپینګرونو پوښتنه وکوئ د تیر وخت جهاد مجاهدین چې کم جنګېدلي دي، نن مو په میاشت کې چېرته د غربت او د فقر په وجه باندې په میاشت کې چېرته 2-3 مزایل ولو ورونو، هغوی به د سبا نه ته بېګا پر 200-300 مزایل ویشتل. هغه جهادونه ډیر زیات کړي وو ورونه، خو خلک ورته راغلل. هغه مجاهدینو تربیت نه و شوی، شاید تربیت نه و کړی په نهج د صحابه باندې، دغه تربیت نه و شوی. قوم پرستی دغه د ژوند نه چا نه ویستله، خلک ورته راغلل، شیاطین الانس والجن ورته راغلل. په غوږونو کې د خبره ورته وکوله چې وروره ته افغانی یې، د افغانستان ترقي وغواړه، دنیا ترقي طرف ته روان دی او پاکستان ترقي کوي او تا جنګوي. دغه خلکو اسلحه کېښودله. نن همغه مجاهدین، نن رباني چیرته دی، نن سیاف چیرته دی، نن هغه په دغه پارلمان کې ناست دي. هغه د ستر مجاهدینو، داسې مجاهدینو ورونه چې د ټولې دنیا د مجاهدینو قیادت یې کولو، خو په اخره کې قوم پرستي شروع کړه، افغانیت یې شروع کړو، د افغان خبره یې شروع کړه. الله ذلیله کړل او کنې کړل. نن اوس دومره ذلیله دي ورونه چې نن د انګریزانو غلامان دي. نن چې انګریزانو ته ورځي، د انګریزانو سپي د دې ګیرې تلاشي کوي، بویوي یې. دومره الله رب العزت ذلیله کړل. نورونو ځان مه ذلیله کوئ. فضیلت باندې نن هغه خلک لاړل. د تاجکستان جنګ ورونو شروع شو، د افغانستان نه وروسته د تاجکستان جنګ شروع شو، ښه په مخ باندې روان و. د دنیا مسلمانان ورغله، عرب عجم ورغلل. هلته ورونو هغې خلکو ته خلکو دوکه ورکړه چې تاجکستان د تاجکیانو دی، دلته باید تاجکستان وي، دلته باید ترقي وي. هغه خلک بدیاني خلکو ته وایي چې تاسو خپل کار کوئ، چې څوک نه تل هغه خلکو ته حکومتونو ته په لاس باندې ورکړل، قیدیان یې کړل. د تاجکستان خلکو د تاجکستان حکومتونه ونیول. هغه مخه خلک لاړل، د اخر لاړل د هغه حکومت سره چې یو نیم کال ورسره وجنګېدل، په زرګونو شهیدان یې ورکړل، اخر لاړل، ناکام شول. هغې سره په یو پارلمان کې اوس ناست دي، په یو پارلمان هاوس کې ناست دي. د افغانستان دغه مجاهدینو، تېرو مجاهدینو 1.5 میلیون شهیدان یې ورکړل، یعنې 15 لکو نه زیات شهیدان ورکړل. همغه د روس په خلاف چې جنګېدل، نن د امریکې سره په یو کرسۍ باندې په پارلمان کې ناست دي. وجه څه ده ورونو؟ چې د دې خلکو د ژوند نه قوم پرستي نه ولرې شوې، زړونه یې نه ومینځل شوي، د اسلام په اوبو باندې نه ومینځل شوي، قوم پرستي په زړه کې وه. نن تاسو ته هم دا وایم ورونو، ځان ته هم دا وایم چې دا نن ورونو کوم جهاد جنډه، عالمي جنډه چې غورځېدله، تاسو ته الله رب العزت دا توفیق درکړو چې د عالمي جهاد جنډه م راوچته کړه، الله کم کوي واپس هم ودروله. په دې وجه باندې د ټولې دنیا د سترګو خار یې تاسو، نشتر یې تاسو، هغې زړونه درته ډک دي، په بله طریقه باندې هم نشي تسلیمولی. اوس درته د قوم پرستۍ خبرې کوي، اوس درته د ترقۍ خبرې کوي، اوس درته د بېدیانیو خبرې کوي، اوس درته د نورو د عرب او د عجم خبرې کوي، د دې په خاطر باندې چې ذلیل هم کړي. سبا داسې نه وي خدای نخواسته چې د شهادتونه ورکړي وي، سختۍ هم تېرې کړي وي، بمبارۍ هم لیدلې وي، غربت او فقرونه هم لیدلې وي، او په اخره کې دې نتیجې ته ورسېږئ چې په دې باندې قناعت وکوئ، مطمئنه شئ چې رښتیا موږ خو قبایل یو، زموږ سره د پنجابي سره د افغاني سره زموږ څه کار دی. نه هغه ورځ خدای نخواسته که در باندې راغله هباء منثوره، خسر الدنیا والآخره به یې بیا به داسې خسر الدنیا والآخره لکه هغه خلک چې خسر الدنیا، بیا به غلامان درنه جوړ وي. فلهذا نن نه کوشش وکوئ، هر هغه مجاهد چې مرکز ته دې راځي د هغې به دا تربیت کوئ چې د هغې د زړه نه به سرطان، د کینسر، د قوم پرستۍ چې دی دا به لرې کوې، او هغې ته به وایي چې ته یو عالمي مجاهد یې. سبا ته په دغه وطن کې اسلامي نظام راشي، ته به دلته نه کښېنې، ته به بیا ځې هندوستان طرف ته به بیا مخ کوې، هندوستان به بیا آزاده یې، هندوستان چې د آزاد کال ته بیا نه کښېنې، ته به لندن طرف ته ځې، ته به امریکې طرف ته ځې. دا سوچ د خلکو د ذهن نه وباسه چې زموږ صرف د دې وطن دپاره جنګېږو، صرف د دې وړوکي وطن دپاره جنګېږو. نه، زموږ عالم، زموږ سوچ عالمي دی، زموږ دین عالمي دی، زموږ نبی عالمي دی. نو تر هغه وخته پورې به جنګېږو تر څو پورې چې د دنیا هغه اخرني ګوټ ته مسلمانانو باندې، په انسانانو باندې چې ظلم دی، ظلم ستم هم نه وي ختم کړی. موږ د یو وړې ځمکې دپاره نه جنګېږو، د وړې ځمکې دپاره چې جنګېږي ورونو، دا د ځمکو دپاره چې ځانونه قربانوي، د قیمتي ځانونه، د فوجان دي ورونو. چاته جاهلیت نبي علیه السلام ویلی دی، د چا قتلې د چا مړي ته چې نبي علیه السلام مردار ویلی دی. نو الله رب العزت ورونو موږ او تاسو ته کما حقه د جهاد کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت زموږ د زړونو نه د قوم پرستۍ د لعنت لرې کړي، او الله رب العزت زموږ په زړونو کې د ټولې دنیا د مسلمانانو مینه محبت واچوي. الله رب العزت موږ ټول سره ورونه کړي. الله رب العزت زموږ په منځ کې هغه اخوت را پیدا کړي کوم اخوت چې د صحابه کرامو په منځ کې موجود وو. او الله رب العزت زموږ جهاد کامیاب او زموږ مجاهدین د الله رب العزت کامیاب، شهیدان هم د الله تعالی شهادتونه قبول کړي، د سعادت ژوند د الله را نصیب کړي، د شهادت مرګ د الله رب العزت را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله